کال 1992 کې د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی راغونډه شوه او هغه کې چې کوم مفکرین او ول دا کال 1992 کې دا د دسمبر 18 دسمبر هغه دا ول فیډینګ دا ورک چې په دنیا کې چې کومه صدای په تیریدون کې د شلمې صدای خبره نو دې شلمې صدای تقریبا خواوشه 1500 جبه وخوړی د دې وجه دا ده چې د اقوام متحده چې کوم ممبر نیشن دي د دې چې کوم غړي دي نو پای کې چې کوم ریاستونه دي په هغه ریاستونو کې چې اقلیتي جبې دي یا اقلیتي ثقافتونه دي نو چې اکثریتي جبې دي یا چې هغه په ټکنالوژي ولاړې جبې دي ترقي یافته جبې دي نو هغه وړې جبې خوري او هغه هغه ثقافتونه خوري نو د دې د حفاظت دپاره موږ له څه کول پکار دي د هغې 9 مادې دي هغه 9 واړه مادې د دې نه چاپیره چورلي چې دا جبې دې بچ کړی شي د دې په رڼا کې بیا په نومبر 1999 کې یونیسکو دا فیصله وکړه چې د دغې قرارداد په رڼا کې به د مورنو ژبو منګ رز نمانځو نو هغوی بیا چې په تاریخ باندې نظر واچو چې دا به کومه رځي نو د هغې دپاره دا وکړل چې د 1952 کې چې د ډاکې پوهنتون او د جګنات پوهنتون او د ډاکې د میډیکل کالج کم طالب علمانو هغوی دا مطالبه کوله چې په زمونږ په دې ملک کې دی زمونږ دا ژبه هم اکثریتي ژبه ده نو دا د دویمه ژبه اکثریتي وګرځولی شو دغه پرامن احتجاج چې دی په دې باندې پولیس ګولۍ وورولې هغې سره د های کورټ مخې ته دغه زلمي شهیدان شو نو بیا یونسکو وی چې دا 21 فروری به مونږ د دې دپاره دغه رز مقرر کړو دا کومه رز چې ټاکلې شوې ده نو دا بیا په هغې بنیاد ده او د دې پس منظر هم دک کو چې راتلونکي صدای باره کې چې کوم فیلالوجست دي چې پوهان دي هغوی دا پیشنګویي کړې وه چې کومې ژبې سره ډوډۍ نه تړلي چې کومې ژبې سره روزګار نه تړلی چې کومه د سوشل میډیا ژبه دي د کومې شاته چې مضبوطه ټکنالوژي دي نو په 21مه صدۍ کې دا ممکن ده چې تر زرو پورې ژبې وړې لویې ژبې دا نورې ژبې وخوري نو هغوی دا ووایي چې دا ژبې چې کومې دي او دا ثقافتونه دا د کائناتو ښکلا ده دا خوند دی دا د دې تنوع رنګارنګي ده د دې حسن دی دا د دې خلکو د ولسونو حق دی څنګه چې خدای پاک په خپل کتاب کې وایي چې ما هر قوم ته په خپله ژبه استازی لیږلی دی یا دا وایي چې انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفوا چې تاسو ما په قبیلو کې ځکه ویشلي چې تاسو یو بل وپېژنئ نو دی وایي چې دا خو د دغه قومونو د دوی معافیت د دوی ژوند جواک د دوی دستورونه د دوی روایات د دوی ټول شناخت انساني په دغه ژبو کې دی نو دغه ژبې چې کومې ځي نو دې سره دغه حصه هم د کائناتو نه ځي نو د دې دپاره دا وشوه چې اوس په موږ په 21 فروری باندې لکه څنګه چې کال کې نورې ورځې هم لمانځلی شي د مور میندو ورځ ده د پلار ورځ ده داسې نو دقه شان د مورنو ژبو دپاره دغه ورځ وټاکلی شو ډېر ښه نورالامین یوسفزي صاحب سیاله وروره